الرحیم د لوی سپیڅن تعالی په سپیڅلي نامه چې ډیر مهربان او رحم کوونکی دی. ټولو قدرمنو کتونکو اوریدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به موږ وروسته ګوري ټولو ته ډیر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو نن در سره په یو موضوع باندې خبرې کوم ځکه زه به په اول کومنټ کې تاسو ته پوسټ کوم چې د دې په اړوند به در سره خبرې کوو. موضوع ده هغه رسنۍ چې د ملي ارزښتونو خلاف خپرونې کوي باید بند شي. هغه د دې لپاره چې یو څو ورځې د مخه دغه پروګرام شوی چې په دې پروګرام کې آریانا تلویزیون آریانا نیوز چې ورته وایي چې هغه یو خبري رسنۍ ده. هغه یو میلمه ځان سره دعوت کړی و چې دغه میلمه د ایران خرڅ یو لکه په ایران باندې خرڅ شوی و. دی په خپل خبرو کې یو خو لکه دیو همدغه غلامان دي چې دا ځینې ذهنونه ورته ایرانیانو جوړ کړي او چاته پنجابیانو جوړ کړي دي. دغه داسې په مرض باندې اخته دي چې بغیر د غلامۍ نه او د خپل ضمیر خرڅېدلو نه په مقابل کې د پیسو اخیستلو نه بل کار نشته. دغه چې د دې د خبرې خو زه وروسته تاسو ته اوس خپروم لکه څه چې د ایران تلویزیون خپرونې کوي لکه اوس هغې اکثره د ډېر تعصب نه افغانانو ته افغانستاني وایي او همدغه شانته هغه رسنۍ چې د هغوی په پیسو باندې په افغانستان کې فعالیت کوي هغه بیا هم هغه دغه اصطلاحات چې د ایران متعصبه خپرونې استعمالوي هماغه اصطلاحات به هغوی ته چې هغه کوم ډالر د ایران د لارې راځي هماغه به هغوی هم استعمالوي. دغه خرڅ شوي په ایران باندې خرڅ شوي دغه کوم ډلګۍ چې دي دا تر یو وخته پورې په پاکستان باندې ځان خرڅوي خو بیا چې کله په کوم خبرو یا په کوم سیاسي کې سیاست ایران او د پاکستان ګټې هغه په ټکر کې راځي بیا دا خرڅ شوي خلک چې دي دا ضمیر خرڅه بیا دا چې دي دا به په هغه وخت کې د ایران په طرف باندې ودرېږي. خو چې کله مسله د پښتنو سره یا د پښتون قوم مسله یا د امنیت مسله یا د پښتونخوا مسله بیا د ایران خرڅ چې دي دا به د پنجاب او د ایران دپاره فعالیت کوي. نو ما ځکه دغه خبرونه چې کله واورېدل نو زمونږ لکه پخواني حکومتونه خو کمزوري و هغوی نشو کولی چې داسې رسنو مخه ونیسي خو هر هغه رسنۍ یا هغه ویان چې داسې خلکو ته دعوت ورکوي یا بلنه ورته ورکوي او د هغوی سره په دغه شان د خپرونو کې د هغوی غږ پورته کوي نه یو رنګ هغه خپله د افغانان یا د افغانستان د خلکو سره دښمني لري. ځکه ولې داسې یو نفر را دعوتې چې هغه د افغان په نوم باندې شرمېږي او هغه دغه د افغان نوم ته افغانستاني اصطلاح استعمالوي. دغه شان مېلمانه چې څوک را دعوتوي یا ورته بلنه ورکوي نو طالبان حکومت ته بیا پکار ده چې دغه ته د یو سور خط کش کړي او هر هغه رسنۍ چې د افغانستان د ارزښتونو ملي ارزښتونو خلاف خپرونې لري یا هغه اصطلاحات استعمالوي هغې ته هغه یا کوم خلک چې هغه کوم ویندویان چې هلته کار کوي او هغوی دا رقم اصطلاحات استعمالوي یا خو په هغه رسنۍ باندې فشار راوړي چې هغه خلک یا ویندویان له دغه رسنۍ لرې کړي او که چېرته نه لرې کوي او خپله رسنۍ قصدن دا کار کوي نو بیا په کار دا ده چې هغه رسنۍ په افغانستان کې وتړي ځکه دا دلته نفاق ته لمن وهي دوی د افغانستان د افغانانو ذهنونه خرابوي ورته او په افغانستان کې بې اتفاقي پیدا کوي. زه دا خبر لږ تاسو ته ږدم بیا به وروسته تاسو لږ دغه وکړئ لږ حوصله به وکړئ دا به یو څه دقیقې دي ټولې دي به دي کې ځکه دا یو بل استاد دی دا پخوانی دا یو ډیپلومات پاتې شوی په پښتونخوا دا به وایي چې په مقاومت کې چې دی وایي هغې کې داسې یو چې هغه د مقاومت 50 کسان داسې یو خپله د مقاومت چا مسعود سره وایي هغې کې دغه 50 کسان داسې یو چې دا د پنجاب د فوج کې ځینې کرنیلانو ځینې پکې جنرالانو او ځینې پکې ډګرمنانو نو دغه وایي خرڅ شوي کسان دي هلته په خوله باندې طالبان ورسره پاګن کوي او هلته د مقاومت خبره کوي او هلته خپله بیا د پاکستان دغه خلک خرڅ شوي لکه دا ویدو به ګورو انشاءالله تعالی بیا به زه خبرې هم کوم وروسته بر اساس یې هم بیا راځي. از پاکستان شده وی حساسیت از عرض داوود خان نشأت میگیرد تا به
امروز بولد شده متاسفانه. اینه که ماحصل این سیاست ها در داخل افغانستان و حتی ادعاهای ارضی که وجود داره نسبت به خاک پاکستان، این کشور به شکل پیش برده که بسیار محتاطانه عمل بکنه راجع به افغانستان جای شکی نیست. یعنی پاکستان امروز طوری می‌آید مدیریت بکنه که فردا مواجه با یک افغانستانی که پیشاور ادعا میکنه نباشه. فردا با یک افغانستانی که لوی پشتونستان را شعار میده مواجه نباشه. فردا با یک افغانستانی که به تجزیه پاکستان به همراه بلوچ‌ها سهیم میشه مواجه نباشه. فردا با یک افغانستانی که از احمد نظیر پشتین حمایت میکنه مواجه نباشه. همونطوری که کارها آقای اشرف بنی احمدزی کرد، آقای کرزی انجام داد. امید ما این هست که یک دولت همراستای با پاکستان در افغانستان، من هیچ وقت موافق تقابل با پاکستان نبوده، به دلیل اینکه افغانستان هزینه های بسیار زیاد را از تقابل خواهی و از دشمنی با پاکستان پرداخت کرد. ما راضی هستیم که در افغانستان یک حکومت ملی ممثل اراده ملت افغانستان و همراستای با سیاست های پاکستان شکل بگیرد. هیچ مشکلی نداره. اما بحث دیگه ای که وجود داره این هست که چقدر پاکستان میتونه به یک حکومت همراستا اما مقتدر افغانستانی بیاندیشه. امروز ما بعضا تردید میکنیم که حتی دغه ځکه دغه چې کوي دا کوم اصطلاح چې استعمالي افغانستاني هغه دغه ځکه و تاسو د پزدابیک دم به خبرې مکو ممکن هست پاکستان یک امارت اسلامی همراستا با خودش را هم نخواهد که قوی شود، هم نه که حتی طالبانی که از لحاظ مواضع با پاکستان تقریبا همراستا هستند، ترس ما این هست که پاکستان باز در کار امارت هم جلک بندازد. چرا که ترس پاکستان این باشه که در افغانستان اگر حکومت مقتدر به وجود بیاید فردا برای پاکستان دردسر خواهد شد. من فکر میکنم که به این ظرافت ها باید امارت اسلامی درک بکنند. پاکستانی ها باید اعتماد سازی بکنند. پاکستانی ها با دو تا نگرش در افغانستان مواجه هستند. تعداد زیاد مثل من نوعی فکر میکنند، یعنی خواستار تقابل با پاکستان نیستند. این مجموعه را پاکستانی ها باید اطمینان بدهد که بر حق هستند تا به اصطلاح مجموعه های تندرو که در افغانستان از پاکستان به حیث یک دشمن تبلیغ میکنه اونا در موضع ضعف قرار بگیرند. بنابراین من امید من این هست که پاکستان کسانی را که در رأس سیاست خارجی اونا قرار دارد موضعی را انتخاب بکنه که حداقل با یک حکومت مقتدر همسو با پاکستان موافقت بکنه و ما بتانیم که حداقل یک حکومت را در کابل شاهد باشیم که همسوی با پاکستان و در جهت منافع ملی افغانستان. تشکر ممنون. وځي کې د بل استاد هم خبرې کوي دا هغه وایي چې لکه څومره لکه په مقاومت کې څومره د دوی څومره تعداد کې هغه چې هغه د آی سره کار کوي او اسی خو دوی د پاکستان خلاف خبرې کوي خو په خپل چې دی به دماغه د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي، د پنجاب د فوج د ګټو لپاره کار کوي، صحابات کې کورونه ماغسري دي. دا خبرې واوري به روسه زه په یو څو خبرې کوم کې د شروع سم سره به اساس برای چه باندې خبرې وکړي. پای اصلا منصب ما هستن از زمانش به در شد که شما میتونین در پشاور اسلام آباد جستجو کنید، خیلی مستقیم اشاره. بعدا ما اومدیم در آرشیف قنصولگری پشاور در قنصولگری پشاور مکتوب یافتیم. دوم مکتوبی بود که پاکستان ادارات استخبار پاکستان کسی به نام مولوی نجیب الله که قنصولی طالبان در پاکستان بوده در پاکستان در پشاور مکتوبی آیسای نوشته کرده بود که حال یک تعداد جبهه مقاومت شهید احمد شاه مسعود شهید نبود رفتن اشخاص و افرادی هستی که به نام منافع ما هستند، یعنی منافع پاکستان رو ضمانت میکنند. شما به طالبان هدایت میدید که اگه اونا رو گیر میکنن نکشن نزنن. قنصول پشاور مولوی نجیب الله حالا هم با کابل زنده سلام رو میشنوه.
مولوی نجیب الله نوشته که لطفا شما شهرت از اینا رو ممالایی کنید با نمبر کارتشان 52 نفر از افغان‌ها آیسای نوشته کردن که فلانی ملل فلانی نمبر کارتش که اینا یا دگرمن یا دگرمال یا جنرال هستن برای آیسای افغان هستن من به نفع افغانستان کار میکنن حالا در کابل موندن یا در جبهه احمدشاه مسعود رفتن موقعش پیش من هست در کتاب نوشته کردم 2 سال پیش که وطن فروشان قرن به نام وطن فروشان قرن اما متاسفانه فرزندان من نکشتن که نشکنم گفتن کشته بشه بخاطر کشته بشه اون کتاب آماده است هر روزی که خدا خواسته باشه مفاد شد با مردم افغانستان او را خواندن این راز بعد از 26 سال گفتم اولین بینه و هموش خواست یک تعدادی در حکومت آقای کرزی در حکومت آقای غنی وزیر بودن به این بودن رئیس بودن من بارها گفتم یک تعدادی به این گذار رفتن در اسلام آباد خونه گرفتن دیگر نمیتونم حرفی بگویم مثلا وقتی که پاکستان 52 نفر که داره در بین شما پاکستان در عمق قضاهای شما داخل است با کشیدن پاکستان را از دامن بربودی افغانستان کار آسانی نیست کو از تو قتل داره تا وقتی که ما یک افغان نشیم یک اسلام نشیم به برادر یکدیگر نشیم تا وقتی که ما افغانستانی همه شمول نکنیم تا وقتی اگر طالب هستیم اگر طالب هستیم باید بی‌باور شد که افغانستان خانه مشترک هم افغانات نه خانه مشترک مولوی و آخوند نه خانه مشترک جبهی راستی بلکه در یک واحد ما میتونیم افغانستان رو نجات بدیم یک رازی بود چقدر به غیبت هم تمام شد تشکر ورونو دا یو 15 ورځې مخکې دا مرکه وه خو داسې په دغه چینلونو کې چې یا دغه رسنو کې چې د ایران د خوا نه حمایه کیږي دا به صرف د ایران د ګټو دپاره کار کوي ځکه د مغز نه ته پیسې راځي نو دا د مغز د ګټو دپاره کار کوي لکه اوس وګوره ایران په افغانستان کې دومره مداخله کوي د خپلو رسنو د لارې او هم دغه د خپلو ایجنټانو د لارې دغه دغدارانو د لارې ځکه اوس تیره ورځ هم دا خبره کړې وه د ایران سفیر چې موږ په افغانستان کې تر څو پورې ټول شموله یا ټول ګډونه حکومت نه وي موږ یې په رسمیت نه پېژنو نو آیا په ایران کې ټول ګډونه حکومت شته هلته ټولو دغه یوازې شیعه ډله چې ده هغه په حکومت کې په واک کې ده دغه نورو ډلو ته آیا حکومت ورکړی آیا هلته کردان بلوچان چې د بلوچستان یوه ډېره خاوره هغه ایران په زوره باندې نیولې ده او په هغې باندې حکومت کوي آیا دغه بلوچانو کردانو آذربایجانیانو آیا دوی ته هغه وخت ورکړی دی چې هغه په حکومت کې لکه څومره چې دغه خپله د فارسیس کې هغه د فارسي ژبې خلکو چې کوم چې مورنۍ ژبې فارسي د هغې چې کوم واک دی هغه د نورو قومونو واک شته سنیانو ته یې په هغه اندازه باندې واک ورکړی څه چې د هغوی هغه حق کېږي خو څنګه خپله په خپل هېواد کې لکه څنګه چې حکومت غواړي هغه کوي او بیا په افغانستان کې د لاسوهنې لپاره د خپلو غدارانو د لارې چاته کوي د خپلې میډیا د لارې چې کوي بیا هلته کله چې ګورئ چې ستاسې لکه هغه کمې ګټې چې دي تر څو پورې هغه خوندي شوي نه وي ستاسې ایجنټان هلته ځای په ځای شوي نه وي چې د ایران د ګټو لپاره کار کوي لکه اوس دغه دلته چې دا بندونه جوړېږي او د اوبو دغه در باندې بندېږي او بیا که اوبه در خوشي کېږي باید هغې پیسې ورکوي نو ځکه هغه ګټې ستاسې په خطر کې دي نو بیا د خپلو دغه د ایجنټانو له لارې په افغانستان کې کار کوي چې هلته داسې کمزوری حکومت وي او داسې یو مرکزي حکومت جوړ نه شي چې هغه به خپله د افغانستان ملي ارزښتونه په نظر کې ونیسي د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي نو هغه شانته حکومت خو بیا تاسې نه غواړئ تاسې صرف په قومونو کې ما خلک غواړئ چې کوم یو په تاسو باندې خرج شوي دي کوم یو چې لکه ستاسې ایجنټان دي لکه کوم دغه هزاره کې که یو بشردوست غوندې یو سړی په حکومت کې راځي بیا تا هم ټول ګډونه هغه حکومت نه به منې ځکه چې هغه بیا ستا ایجنټ کېدلی نه شي خو که چېرته په تا باندې کوم خرڅ یو ایجنټ هغه بیا په حکومت کې خپل ځای وګوري آیا هغه په حکومت کې راشي نو په هغه وخت کې به بیا هغه حکومت ټول ګډونه وي همداسې پاکستان هم دی پاکستان خو په افغانستان کې ډېر زیات لاسوهنه کوي هغه خو معلوم هم ده دغه هزاره ورور چې دا کومه خبره وکړه هغې دغه یوه خبره دغه وه چې ایران پاکستان په دې پوهېږي چې افغانستان موږ سره د ځمکې دعوه لري نو دې په خاطر باندې په افغانستان کې لاسوهنې کوي دا خبره سمه ده خو بیا داسې چې ته یو افغان په افغانستان کې ژوند کې د افغانانو سره ګډ تاریخ لري تر څو پورې چې د افغان په څنګ کې ودرېږي د ایران
لخوانه دغه شوی ایجنټ شوی دغه ځینې اکمال شوی به نو مغه چې ایران غواړي مغه خبره به ستا په خپل باندې مرضی ځکه ما خو دا خبره وکړه تر هغه وخت پورې دغه ایرانی ډلې د پاکستان طرفداري کوي تر څو پورې چې د ایران او د پاکستان ګټې سره په ټکر کې نه راغلي خو چې کله به د ایران او د پاکستان ګټې په ټکر کې شي دوی به د ایران طرفداري شروع کوي به په وخت کې د پاکستان په مخالفت کې ودرېږي خو چې کله د افغانستان او د پاکستان ګټې په ټکر کې شي به دغه شان د ځان خرڅي چې دی هغه به د افغانستان سره نه ودرېږي به ماغه د ایران سره ولاړی او د ایران چې ولکه ایجنډا ورکړي به د هغې دپاره کار کوي نو دغه شانته خلک باید لکه د دې نه دغه نور قومونه او افغانان ټول باید په دې وپوهېږي چې دا خرڅ شوي کسان چې دي دا په افغانستان کې نفاق غواړي افغانستان کې د قومونو جګړه غواړي او د افغانستان هغه ملي ارزښتونه چې دي هغې ته وفادار نه دي بلکې د هغې ته دغه دي د هغې خلاف دي نو زه ګورم که بیا اساس چېرته راغی خو هغه به خبرې وکړي د هغې نه مخکې زه به ځینې کومنټونه هغه ستاسې ولولم دا یو څو کومنټه به دې زه راواخلم بیا به دغه وکړو دا عبدالحمید ورور صاحب سلام را لېږلی مننه وروره تا ته هم سلام بیا دې بل ورور چې د اسلام عرض ادران ورور دی مننه کوو ستا د راتلو نړۍ مننه وروره خوشحاله او ارامه اوسې بیا دې لیکلي دي وایي چې عاطف مختار خو هم ډېر تبلیغات کول خو فکر کوم چې څه په لاس ورنه رغل دغه چې دی عاطف هغه خپل هم په دې پروګرام کې موجود و عاطف هغه لکه هغه خپل یو نظر به لري خو په کار نه ده چې د داسې ځانخرڅه خلکو سره په داسې پروګرامونو کې برخه واخلي ځکه دا خلک نور هم بیا دغه کېږي ده بلکې باید ته مخالفت وکړي او بیا په وخت کې باید د داسې رسنو ته په مغازه کې باید دا جواب ورکړي تاسو ولې داسې خلک ته بلنه ورکوئ چې هغه د افغانستان ضد دي د افغان د نوم ضد دي داسې خلک ولې راولئ خو دا خبره ورته ونه شوله کولی څه نوره د ډیورنل باندې هغې خبرې ښې وې مثبتې خبرې وکړي ځینې ښې خبرې وکړي خو داسې چل دی چې هغه څه چې په کار وو لکه باید پروګرام دغه ته کوم ویان چې دې ته هم ویلی وی چې داسې خلک په راتلونکي کې مه راغواړئ او که بیا راغواړئ بیا زه به داسې پروګرامونو کې تاسو سره برخه یا ګډون نه کوم خاص کر دا چې کله د افغانستاني کلمه استعمالوي په دغه وخت کې باید دې صحیح جواب ورکړی وي زه به دا بل ورور هم راواخلم دا چې دی عبدالکریم ورور دی دا لیکلي حقیقت دی ژوندی او بریلی اوسې د هغه لنډغران غل وطن فروشان داران او دا ټول دی او صحیح خبره ده خو دا ځینې ماته صحیح ښکاره نه شو او ښه نه صحیح خیره دا خو تا لیکلي ځکه ماته په کار نه زه داسې ویم خو مننه وروره بلکل ستا خبره سمه ده خو ژوندی اوسې بیا دې لیکلي وایي چې دا 20 کاله ټامیانو او مرتد شوي مجاهدینو د چا لپاره کار کوو په دې باندې خو لا موږ هم هېڅ پوه نه شو ستا خبره بالکل صحیح ده خو دې وایي نه پوهېږو ښه صحیح ده ته په هغه دري ژبه باندې نه پوهېدلې صحیح خبره دې وکړه خو خیر هغه خو دغه و ځکه ځینې پوهېږي هغوی دپاره مې دغه کړی و چې خبر واوسېږي د ځینو شیانو نه نو هغه دې په خاطر باندې و ښه دلته دا بل ورور سلام را لېږلی دی چې دا کوم ورور دی دا به ویو دا زکي امرخیل ورور ښه په دې هم سلام لېږلی یوه نړۍ مننه زه به او رښتیا ما خو لینک راسا صاحب ته نه و لېږلی ولا دا راته اوس را په یاد شو چې هغه لینک مې نه و لېږلی نو هغه رانه دغه شو هېر شوی اوس نو لکه ما نه غلطي وشو لکه اوس لېږم ناوخت هم دی ځکه اوس هغه سیستم هم ګډوډ دی زه انشاءالله تعالی بیا بل پروګرام کې را دعوت کړم ځکه زما نه یوه تېروتنه شوه ځکه زه چې راتلم هغه لینک مې هغې ته ونه لېږو کوم د اړیکې دغه چې و چې هغه ما سره په پروګرام کې ګډون وکړي نو هغه مې ورته نه و استولی نو زه هم دا څنګه حساب دی ما نه خپله هېر شروع نو کشکې هغې هم بېرته تلیفون بیا کړی یا بیا نه و کړی خو هغې هم باید کړی بېرته زنګ نه وهلی نو زه انشاءالله تعالی سبا له بیا پروګرام کې راواخلو بیا به راسره سباني پروګرام کې ګډون وکړي نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله وسپارم خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ تر بیا د لوی الله جل جلاله په امان